د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي کابل ته د ازبکستان او پاکستان دوه لوړپوړو پلاویو راتګ د افغانستان اسلامي امارت لخوا د سوریه په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو غندل او د سوریه ولسمشر په خپله خاوره کې د اسرائیل د اهدافو په واکمنۍ ټینګار کوي. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 2024 کال د چنګاښ 26 نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. ټاکل شوي چې نن د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په مشرۍ لوړپوړي پلاوي کابل ته راورسېږي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل وایي چې یاد لوړپوړي پلاوي په لومړي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب د سیاسي مشاوریت درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي. د ښاغلي ټکل په وینا وروسته به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ترانس افغان لوی پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه لاسلیک شي. اسلامي امارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسرائیل رژیم له لوري د سوریې پر خاوره په ځانګړې توګه په پلازمینه دمشق او نورو ځایونو د نن ورځې ترسره شوي بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه ډول تیری نه یوازې د یوه خپلواک دولت د حاکمیت نقص دی بلکې د ټولې سیمې د لا بې ثباته کولو او هرج و مرج خپرولو سیستماتیک جنایت دی. په دې اعلامیه کې اسلامي امارت په سیمه کې پر اغیزناکو هیوادونو او سازمانونو غږ کړی چې د دغو تیریو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او د اسرائیلي رژیم دغه ډول تیری ژر تر ژره ودروي او د سوریې د ولس او مشروع حکومت خپلواکي او ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د تخار ولایت مقام د رسنۍ دفتر ویلي چې د روان لمریز کال پر مهال په دې ولایت کې د څه باندې 141 میلیون افغانۍ په ارزښت د اته پراختیایي پروژو چارې منظوري شوي دي. په یادو پروژو کې د خواجهغار دشت سړک بیا رغونه، د تخار پنچیر سړک رغونه او د یو شمیر نورو سړکونو قیر اچونه د چې چارې ژر پیلیږي. وروستی خبر په دمشق کې پر یو شمیر نظامي او غیر نظامي تاسیساتو د صهیونیستي رژیم له بریدونو وروسته د سوری د انتقالي دورې ولسمشر احمد اشر په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي چې د دې هیواد د تجزیه کېدو لپاره به د اسرائیلو هڅې له ماتې سره مخ شي. د الجزیرې د راپور له مخې احمد اشر ټینګار کړی چې موږ به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې اسرائیل سوریه د جګړه ډګر وګرځوي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.